درې ورځې مخکې په پښین ښار کې خپل میړه خپله ښځه شپږ چړې وهلې وه. د دغه ښځې ورور امان الله خان وایي چې د دغه مجرم خلاف تر اوسه پورې یو رقم کاروایي نه ده سوې او نه یې ګرفتاري سوې ده. دی په خپله خوله وایي ما سره یو چا مدد نه دی کړی. یو اجاجب راغلی دی با پارټۍ والا، یو ته مال راغلی، اول ته راغلی، زما خور دې ځان رسولی دي. پرون د اجاجب راغلی دي، زما سره تعاون کړی دي، ما ټلیفونونه یې کړي دي. زما د ډي سي، د ای سي، د تحصیلدار، د تاڼهدار، د ګرد د پاکستان زما د خور سره ظلم سوی دی، په چړول سوې ده چې په توبه کې ښه مړه وه، د هغه بالا بل ظلم نه دی سوی، زما د خور سره سوی دی. یوه هغه ښه ده ولې په پاکستان کې یوه عریفه کاکړه، یوه دغه زما خور ده شپږ چړې یې ویلې ده، داسې څرلې د جمال صاحب چې بس الله دې د چا په کور نه راولي. یو مدد د ما سره نه دی سوی. زه د جان کمال صاحب څخه نیولې، بیا د پښین د ډي سي، د ای سي، د ګردو څخه د الله د رضا دپاره مدد غواړم چې زما سره دا ګرفتاري وکړي، زما د قاتل راونیسي. زما خور دا د مړه ده، اوله شپه ته ورغلی، ستا دې الله قدر وکړي، ته میډیا والا زموږ په سترګو پر زما سره دې ډېر مدد کړی دی، زما اواز یې درته ګرد دنیا رسولی دی. دا دی خلک دا اعتراض کوي چې جمال ما ته وایي چې تا دغه غږ ولې پورته کوي، دا ویډیو دې ولې جوړه کوله؟ نو هغه ګرده زما دښمنان دي. هر سړی پر تا غږ کوي، تا د ما سره مدد کوي. زما خور ده، د دغه خور غم خور زه جوړېږم، بل څوک یې نشي جوړېدی. دا څو دنیا ولاړه ده، دا زما د خور غم خور نشي جوړېدی. زما خور ده، زه غم خور یم. زه هر سړی چې تا ته وایي هغه زما دښمن دی، هغه د ما سره کوي، د تا سره یې نه کوي. جمال صاحب ستا دي په 2000 واره کور ودان سي، تا د ما سره تعاون کړی دی، بیا تا خو څوک بندولی نه شي. ته خو د میډیا والا، ته خو پر هر ځای کې حاضر یې. ګوره زما دا خور هسپتال راوړه، په د هسپتال کې په ما باندې د پولیس والا پسې و، د عوام خلک پر راپسې و، د عوام خلک پر راپسې ولو، دا ګرده دنیا پر راپسې وله. ما سره تا ته چال درکړي، تا ته چال درکړي، ته راسه په خپله راغلی، الله دې قدر وکړه. بس موږ اواز د عمران خان څخه ونیسئ. غواړو د ملزم ګرفتاري غواړو، تر هغه وخته موږ نه کښېنو. د صوبایي ګورنمنټ څخه دا خواست کوو چې زموږ ملزم دې ژر موږ سره د عوام دی که د پاکستان عوام دی که د پاکستان حکومت دی، د موږ سره د خدای دپاره ودرېږي. ډي سي صاحب ګردو ته دا خواست اوس ما اواز د عمران خان څخه نیولې، د محمود خان پورې د محمود خان څخه نیولې چې و ځان ته د پښتانه مشر وایي، چې و ځان ته وایي زه مشر یم، زه د پارټۍ مشر یم، یا د پښتانه مشر یم، یا د پښتانه غم خورم. ورور زما سره د الله د رضا لپاره دا مدد وکړي، دا زما اخښی دې ونسي، دا زما خور یې داسې ټوک ټوک کړې ده، لږ شپې ده په خپله رایله کړې ده زما کور له، لږ شپې راته ویل دي چې لږ شپې په وکه پرون یې نن درېیمه ده په خپله یې بیولې ده. خور یې دلته د ورور یې دغه دی ولاړ دی، هغه وایي چې 5 منټه نه دي ورکړي، چې کور له یې راوستله 5 منټه یې زما خور ته نه دي ورکړي، به چړې ورته بندې کړلې. خور وایي ما چای ورپخولې، هغه بس زه چای ته نه شم خلاصه، بس دا په چړو ده ټوک ټوک کړې ده. ما سره د پاکستان حکومت د عمران خان سره ونسي، بیا در ملک باری کاکړه، بیا در صادق مظلوم ولس والا پورې سي، یو مشر وځان ته وایي، در محمود خان پورې، در ډاکټر نانی صاحب پورې، در زیری صاحب پورې، در زیری صاحب د پښتونخوا پارټۍ والا، د ګردو پارټۍ والا د ما سره دی تعاون وکړي. جمال صاحب لکه تا چې را سره کړی دی، ته زما خور له راغلی وي، الله دې ستا قدر وکړي، الله دې ستا عزت وکړي. زما اواز یې در ډېرو رسولی دی، دا اواز مې در خلکو پورې ورسوه، دا زما قاتل ګرفتاره سي، ونیسي، د تاڼې په لاس ورسي، چې د ما د خور سره یې ولې دی ظلم وکړي، ده راوستلې ده، ده بیولې ده، بیا یې 5 منټه نه دي ورکړي، تر مابین یې 2 خبرې نه دي راغلي چې ما کړي چیش دي، دا ماما مې دا دی ولاړ دی، دغه مې اخشان ولاړ دي، دا ګرد دغه مې اخشی ولاړ دي، څه د اخښ په څبایي نه دماغ خراب دی، نه شی خراب دی، دا مست دی، د مست علاج نه حکومت کولی چې زه نه سم کولی. که بیا چیرې ما هر کاروایي د اخښ سره وکړه، که مې مړ کړي، بیا به ما حکومت نه نیسي، بیا به ما ته حکومت تکلیف نه راکوي. ما دا زما اخښی دی، ما خور ورته ناست، ما خور یې دا د راوژلې ده، دا د مړه ده، دا ژوندۍ نه ده، دا ژوندۍ نه ده، دا زه پر ژوند نه حسابم، دا مړه ده، دا مړه د 3 بچیانې دي، در بچیانې چیرې دي، دا بس ختمه ده. ته وګوره دا اوس د ژوند 1 منټ امید ولکه ورته ستا. ما خور ده، ما ته اوس مړه ده، جمال صاحب ما ته مړه ده، ما ته ژوندۍ نه ده زما خور. د دې بچیان چیرې دي، د دې کور چیرې دي، د دې ژوند چیرې دي. ما سره د عمران خان سره نیولې، د جان کمال صاحب سره نیولې، سبایي د پاکستان مشر څوک ځان بولي، د حکومت سړی بولي، زما سره دا قاتل ونیسي. پاکستان دی، پاکستان نه دی، دا پاکستان کې دا ستن نه ورکېږي. جمال صاحب الحمدلله پاکستان خدای دې ملک پیدا کړی دی، ستن نه ده، ستن نه دې ورکېږي.
زما حق شي عام خاص ګرځي نن درېیمه ورځ د دی ورک دی نه زما حق شي ورکېدای سي چې د ټلیفانه پر لمبر را پیدا کوي د پاکستان شکر دی الحمدلله عیسایه سته پولیس یې سته ادارې سته غټې غټې ادارې سته زما سره دی ظلم سوی دی جمال صاحب الله دې ستا قدر وکړي زما غم دې ګرد د پاکستان وخوري زما غم دې د حکومت مشره د پارټیانو مشران وخوري ما له اول ته راغلی دویم اجایب راغلی دي اجایب ترین مال راغلی دي زه په 80,000 واره قرباني وایم ما ته د پیسو مدتن کړی دي ما ته د پیسو غم ویلی دي ما ته د هرې قربانۍ ویلی دي چې زه د تا سره په هره لار ولاړ یم جمال صاحب ته راغلی زما اواز دي در هره ځای رسولی دي دا اواز به مين ته رسوي و هر حکومت سي سړي ته به رسوي ډي سي صاحب دی ای سي صاحب دی زموږ سر و سترګې دي زما د خور قاتل دي راونیسي هغه سړی په توبه کې پیدا کړي په څنګه جامه کې پیدا کړي هغه د بلې د هغه ښځو څنګه ریپې کاکړي میړه یې په داسې ځای کې پیدا کړي چې هلته بالکل دغه نه و جمال صاحب زما خور یې په چړو باندې داسې کړې ده در په دره کړې ده موږ غریبان خلک یو د روزانې والا خلک یو د اګر د پشن برا خبر دی زه د روزانې والا خلک یم د بل مزدوري کوم لیکن زه اوس د دا خور قسم ده که د پرایویټ وس لرم چې په پرایویټ کې داخله دا خور د پرایویټ وس خو بهرحال زما سره دا تعاون جمال صاحب ته وکړه د تا بعد دی الله را سره وکړي د الله بعد دی دا خلک را سره وکړي دا د حکومت صوبایي ګورنر ته موږ خواست کوو چې زموږ ملزم ونیول شي صوبایي ګورنر ته کوو جان کمال صاحب ته کوو پکشن ډسټرکټ کې ګرځي دورې نمبر یې آن دی خلک خبرې ورسره کوي دی تر اوسه نیول سوی نه دی د سي حضرت ولي کاکړه څه د ډي سي قایم لاشاري څه موږ خواست کوو چې زموږ د ملزم ګرفتاري دې ونیسي تحصیلدار صاحب څه کوي تاسو کې زما د کار لور د دې د کار زوی ما د پلار سره ورونه دي بس ډېره مننه